ستا اختیار به همیشه نوی دنیا کی په خیالونو مارغان ستا اختیار به همیشه نوی دنیا کی په خیالونو مارغان منی سه هوا کی ځان فقیر کړه چې هر څوک تی خواله راشي ځان فقیر کړه چې هر څوک تی خواله راشي مغرور کله یادوي څوک په دعا کی. السلام علیکم ملګرو، تاسو ورور اکرم علي نادان ما سره د زید احمد ارشد خان او فیاض احمد د غزل غوښتنه کړې ده. کوشش کوم چې غزل د دوی خوښ شي او د غزل نه مخکې دغه یو دوه شعرونه چې مونږ له غزل راځي ټپه راځي سندرې راځي مونږ له غزل راځي ټپه راځي سندرې راځي مونږ دهشتګر نه یو چې مونږ پسې لښکرې راځي او بیا دې زما سری ګریوان پورې خندا کړې ده بیا دې زما سری ګریوان پورې خندا کړې ده دا زندگی ده دې کې سل رنګه خبرې راځي او دغه غزل دی چې ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ایښی دی ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ایښی دی تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ایښی دی ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ایښی دی تا راته تل جانانه سترګو کې ازغی ایښی دی ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړی ما د انسان نه چرته سوال د رزق نه دی کړی بس یو الله ته مې په ځمکه خپل تندی ایښی دی پرون یوې مورې ورته په سرو سترګو ژړا کوله پرون یوې مورې ورته په سرو سترګو ژړا کوله د کلي منځ کې چا وجلی یو سړی ایښی دی او زید صاحب شعر دی پکې چې ما ته طبیب نه علاج مه کوئ زه نه روغېږم ما ته طبیب نه علاج مه کوئ زه نه روغېږم زړه کې مې غم د ښایستونو ښاپېرۍ دغه خوندور مازدیګر ټولو مسافرو ته د پښتنه مینه ډالۍ سره د خوږو یارانو.